سلامونه، احترامات او نیکې هیلې مې ومنئ. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله یاست. ګرانو لیدونکو، نن ورځ په چکر راوتي یو زمونږ خوږ ورور ګران ورور خیرالله سره. نو خیرالله جانې دې زده څه وایي؟ څه نوم اخلي؟ زیمه. زیمه دا د کوم دغه مربوط دی؟ ولسوالۍ کلکان. د کلکان. ښه، د کلکان ولسوالۍ ته راغلي یو، د زیمې سیمې ته. نو ماشاءالله دلته خو ټول غرونه دي، رغونه دي، او پسې راتېر شه ښکلي ښکلي باغونه دي د انګورو، او ډېر یو ساده او ښکلی ژوند دی دې خوا. نو خیرالله سره راغلي وو او ولاړ به شو د دوی هغه باغ ته، لږ انګور به م وخورو او شکر به م پکې ووهو. نو له موږ سره پاتې شئ ګرانو لیدونکو، خپرونه تعقیب. ګرانو لیدونکو، بالاخره راورسېدلو. ډېر زیات مزل مو کې دلته. نو زما خپل هم اول ځل دی چې دې سیمې ته راځم. نو دا د کلکان د زیمې سیمه ده. دلته ټول باغونه دي، د انګورو باغونه دي. د خیرالله د باغ، زمونږ د دې ګران ورور باغ لږ یو طرف ته دی، البته نور باغونه ټول ښکته اخواته دي. یو باغ دلته بیا شته دی چې سره فاصلې لري منځ کې. نو دا د دوی باغ دی او دننه ورځو، د دننه د باغ څخه به حال واخلو. باغ ته راننوتو. نو د دې باغ انګور چې دي، البته تور انګور دي، دې ته تور انګور وایي. او دا چې دی د ګیلاس ونې دي، خو ګیلاس پکې اوس نشته فلحال. بادام دي، د مڼو ونې دي، ښکلې ښکلې ونې دي دلته د میوو. او دې خوا خو رومیان هم کرلي وه لکه ماشاءالله. ښه، هغه بادام دي، بادام پکې شته. خیرالله جانه، راوړاندې شه دغه ځینه واوړه. او ته خو ورسره بلد یې، خو دا راته اوس ووایه چې دلته د انګور چې دي که نه، دا خو تور انګور دي، دې نه کشمش جوړېږي که نه همداسې تازه خرڅېږي؟ کشمش هم جوړېږي. کشمش ورته جوړېږي. دا تور کشمش چې دي، دا یو رقم والا غټ غټ دي، هغه دا انګور دي. ښه، هغه هم دې نه جوړېږي او ځکه دا تور دي که نه. ښه، او راځه داسې به قرا قدم وهو، خبرې به م کوو د دوستانو سره، باغ به م ورته وښایو، انګوران. خدیزې نه دی خوا چې دی، دا نور شنه انګور دي، شنګلخاني انګور. دا خو لا شنه دي که نه؟ دې کې وخت شته. دې کې به څومره وخت وي خیرالله؟ 15-15 ورځې. 15 ورځې بعد به دا هم د خیر پاخي انشاءالله. ښه، او څنګه دی اوس دغه بازار څنګه دی د انګورو د پلورلو؟ تجاران راځي اخلي؟ ښه ده، تجاران خو تر اوسه نه دي راغلي، خو چې پاخه شي تجاران راځي. ښه، او سږکال نرخونه ښه دي. سږکال نرخونه ښه دي انشاءالله. دهقانانو ته به څه وشي؟ یاره انشاءالله چې الله دې آفتونه وساتي د خیره. ګرانو لیدونکو، خیرالله خو په انګورو شروع وکړه او انګور راشکوي د خیره. یو څه به وخورو همدلته او ځان سره به
یو څه به ځان سره ویم شو خیر الله کور ته وړل پکې شته او ته کور ته پکې وړل نه نو ها څه مزه نه کوي که نه بس دا خو م ګوره صدقه کې راځي ښه هو الله دې خیر درکړي وروره ژوندی اوسې دا زمونږ ورور جاوید خان هم لګیا دی انګور لاش کوي نو دا وګورئ ماشاءالله ډېر ښایسته انګور دي خیر ویسه نو پاک سترګو ډېر خوند کوي چې دغسې د هر شي باغ چې مثلا د هرې میوې باغ چې خو چې ته ورته راشي او په خپلو لاسونو یې وشکې او ویې خورې هغه جلا خوند لري خیرالله جانه دا ستاسو د دې سیمې لاره هم ډېره زیاته دغه ده خرابه ده ولا لاره خو ډېره خرابه لاره ده هو نو دا تر اوسه دا تاسو خو د دغه عوام دوی تر اوسه کوم دغه نه دی کړی ریزنۍ نه ده کړې چې د دې لارې دپاره دا لاره جوړه شي کړې ده انشاءالله ولسوالۍ ته یا مثال ولایت مقام ته دا حکومت جوړ شي انشاءالله ښه څه داسې وعده یې شوې ده چې شوې ده انشاءالله ووایي شوې ده ښه ځکه ډېر زیاته خرابه لاره ده که نه شوې ده نو طبعا د دې کلي خلک به ورسره ډېر په تکلیف وي ډېر په تکلیف وي ښه د الله دې ورحمېږي ښه خیرالله جانه بس دا سیمه ستاسو ده نو دا علاقه چې دی الله دا ده خو بیا زموږ ده بېشکه کوم ځای پورې ستاسو ساحې دي دغه باغ ده او دغه ځمکه ښه ماشاءالله دیونه پورې نو داسې هر وخت هم راځئ که نه ما غوندې داسې اول ځل دی داسې په جمعه کې یو ځل راځئ چکر ووهو ښه ښه کې ها ګرانو لیدونکو ماشاءالله ډېره ښکلې هوا ده او دا ګورئ نو د انګورو باغ دی راغلو دلته موږ ویل چې لږ تفریح وکړو نو ما وغوښتل چې د کلکان د زیمې سیمه په تاسو باندې یو ځل وګورم ښکلې سیمه ده غرنۍ علاقه ده خلک ډېر درانه خلک دي باعزته خلک دي مهمان نوازه خلک دي نو موږ به لږ انګور راوشکوو خوړلو دپاره او ګرانو لیدونکو زه به د دې خوند نه ځان برخمن کړم که نه دغه چشکې انګور دا هم خپل یو خوند لري څنګه جاویده څنګه نه لري که دا انګور ګوره د جنت میوه ده بېشکه ما ته ګوره دا غش کولو طریقه هم نه راځي دا ډېر کلک دي او تا مخکې راته طریقه وښودله خو زما د یاده وته ووایه چې بس داسې پاخه به یې وګورو اوس مې چل زده کړو او دغسې که نه دغسې نه بیا ولا چې ونه ښه دا دی مطلب انګور ډېر ښکلي انګور دي ښه او خوندور ښکاري ماشاءالله هغه خو دغه دی خیرالله خان دی خیرالله هم لګیا دی وایي چې کور دپاره شکوم نه نه زده مې که چل مې زده کړې او که نه دا تړل کېږي بیا بس دی که نه او دا وګوره که نه ماشاءالله
بس د انګورو هغه د خوړلو وخت راورسېدو همداسې ده خیر الله او ماشاءالله څنګه دی خوند دی که نه ډېر ښه خیر اوسې خیر الله وروره د انګورو کې بیا کوم ښه انګور دي دا اوس یو څو لس ورځې مخکې پخېږي د نورو انګورو نه دا تور انګور دا تور انګور ښه نو دغه ښه دي چې دا اول نه وځي بس اول خوري هغه دي او نور داسې دا نومونه لري که نه د انګور خپل کم کم انګور دي کوم یو بیا داسې ډېر فروش ډېر لري شینګلخاني او حسیني کایفي ورته وایي ښه کاکا ورته وایي په ټولو انګورو کې ښه انګور حسیني څه شی دي حسیني هغه دی حسیني انګور ټول کې بیا هغه اوږده دي که دا دا انګور اوږده دي خو دانه لري ښه خیرالله او جاوید د خیر ویسې نو زوی نه یې وکړه وایي د انګور ته اوس وخوره چې څنګه باندې ماشاءالله ډېر خواږه دي الله دې بس دغسې مخلص ملګري سرفراز او ژوندي او کامیابه لري نو ګرانو لیدونکو دا وه د کلکان د زیمې سیمه او زموږ د ګران ملګري خیرالله د باغ و دلته راغلو او د انګورو دپاره د انګورو د خوړلو دپاره نو په دې هیله چې دا خپرونه هم خوښه شوې وي تاسو ټول په لوی او بخونکي څښتن تعالی سپارم د خدای په امان